My dear audience, in this video, we have brought to you the most important sentences of English which we cannot get rid of in our daily life. Let us come toward the sentences. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستانو نننی درس کې موږ ستاسو پر وړاندې د انګلیش انتهایی او اهم ضروری جملې راوړي دي د کومونه چې زموږ په روزمره زندګۍ کې خلاصې نشته، یعنی د انګلیش ویلو دپاره د دې جملو زده کول انتهایی ضروری دي. نو راځئ د دې جملو په طرف. wait and see. wait انتظار کوه and see او ګوره. wait and see انتظار کوه او ګوره. stay at home. stay at home. stay اوسه at home پکور، یعنی پکور اوسه. stay at home پکور اوسه. کوي چې په دفتر کې اوسه. stay at office په دفتر کې اوسه. کوي په سکول کې اوسه. stay at school په سکول کې اوسه. don't worry. don't worry معنا پریشانه کېږم. don't worry پریشانه کېږم. don't اصل کې do not و. don't د do not شارټ کټ دی، نو موږ داسې هم ویلی شو don't worry پریشانه کېږم. what is the problem. what is the problem څه مسله ده. what is څه ده the problem مسله، یعنی څه مسله ده، څه مشکل دی. what is the problem څه مشکل دی. it's your problem. it's اصل کې it is و. it is your problem نو موږ it's هم ویلی شو it's your problem دا ستا مسله ده. your معنا ستا. کوي چې زما مسله ده it's my problem دا زما مسله ده. کوي چې دا زموږ مسله ده it's our problem دا زموږ مسله ده. کوي دا د هغه مسله ده it's his problem دا د هغه مسله ده. نو it's your problem دا ستا مسله ده. can you do a favor. can you do آیا ته کولی شي a favor یو احسان، یعنی یو احسان کولی شي. can you do a favor یو احسان کولی شي. excuse me وبخه. خو excuse me مونږ اله وایو چې کله مونږ د یو کس توجه خپل طرف ته راوستل غواړو. excuse me یعنی وبخه توجه مو غواړو. let's go. let's go معنا زه چې ځو. let's go زه چې ځو. کوي چې بازار ته ځو let's go to بازار. زه چې بازار ته لاړ شو. کوي کرکټ لګو let's play cricket. زه چې کرکټ ولګو. see you later. see you later. see you later وروستو به ګورو. see you later وروستو به ګورو. later معنا وروسته، وروستو به ګورو. hope to see you. hope to see you. hope معنا امید ده. to see you چې تا ووینم. hope to see you امید ده چې تا ووینم. I have to go ما ته تلل پکار دي. I have to ما ته پکار دي. go چې لاړ شم. کوم چې ما ته پکار دي چې کار وکم. I have to do work ما ته پکار دي چې کار وکم. I have to go ما ته پکار دي چې لاړ شم. I had better be going. I had better مالا به ښه وي be going چې ځم، یعنی مالا تلل ښه دي یا مالا بهتر دي چې لاړ شم. I had better be going ما ته تلل بهتر دي یا ما ته تلل ښه دي. what time is it څه وخت دی. what time is it څه وخت دی. it's 10 past 5 لس منټه د پاسه 5 بجې دي. past راځي د پاسه د پاره، یا که مونږ وایو شل منټه د پاسه 5 بجې دي مونږ به وایو it's 20 past 5 شل منټه د پاسه 5 بجې دي. او که چېرته لس منټه کم 5 بجې نو بیا به مونږ وایو it's 10 to 5 یعنی لس منټه کم 5 بجې دي. یا it's 20 to 5 شل منټه کم 5 بجې دي. او بل پاو راځي په وخت کې، که چېرته پاو د پاسه وي یا پاو کم وي نو که پاو د پاسه وي موږ به وایو it's quarter past 5 پاو باندې 5 بجې دي. او که کم وي نو موږ به وایو it's quarter to 5. to معنا کم، یعنی پاو کم 5 بجې دي. او که چېرته
پوره بجې وي، مثال 5 بجې وي، 6 بجې وي، 7 بجې وي، نو موږ به وایو 5 o'clock 6 o'clock 7 o'clock وغیره. بله جمله ده what time do you get up what time څه وخت do you get up ته پاسې what time do you get up ته څه وخت پاسې. که موږ وایو ته څه وخت سکول ته ځې what time do you go to school ته څه وخت سکول ته ځې. یا موږ وایو چې ته څه ټیم سهار ناشته کې سبانارۍ کې نو وایو what time do you get your breakfast ته څه ټیم خپل بریکفاسټ کې. خو که موږ وایو ته څه ټیم پاسې what time do you get up ته څه وخت پاسېږي نو جواب به دا وي I get up at 6 o'clock زه 6 بجې پاسېږم. که 7 بجې پاسېږم I get up at 7 o'clock زه 7 بجې پاسېږم. که 8 بجې وي I get up at 8 o'clock زه 8 بجې پاسېږم. ورپسې جمله ده when do you go to bed when do you go to bed ته بیډ ته کله ځې، یعنی معنا ده ته څه وخت اوده کېږي. when do you go to bed ته څه وخت اوده کېږي نو جواب به دا وي I go to bed at 10 o'clock I go to bed زه اوده کېږم at 10 o'clock 10 بجې زه 10 بجې اوده کېږم. که مثال 11 بجې اوده کېږي نو موږ به وایو I go to bed at 11 o'clock زه 11 بجې اوده کېږم. محترمو دوستانو، که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او نور ملګري ورته هم را دعوت کړئ. ډېره مننه. May I say something؟ آیا اجازه ده چې زه څه ووایم؟ may راځي د پاره د اجازې. may I اجازه ده I say something چې زه څه ووایم. که موږ دا وایو چې آیا اجازه ده زه دننه راشم نو وایو به may I come in آیا زه دننه راشم. یا که موږ دا وایو چې آیا زه ستا کتاب اخیستی شم may I borrow your book آیا زه ستا کتاب اخیستی شم. may راځي د پاره د اجازې، یعنی may I say something آیا اجازه ده چې زه څه ووایم. of course معنا بالکل of course بالکل، یا موږ د بالکل د پاره sure هم ویلی شو. sure بالکل یقیني خبره ده ویلی شي. I'm under debt معنا ما باندې قرض دی یا زه په قرض کې راګیر یم. I'm under debt ما باندې قرض دی. I have $10 ما سره $10 دی. I have مونږه په ډیرو ځایونو کې استعمالو. کله چې مونږ وایو چې یاره زه لرم د دې دپاره مونږه استعمالو have. که زه وایم چې زه 3 ورونه لرم I have 3 brothers زه 3 ورونه لرم. یا زه وایم زه $10 لرم I have $10 زه $10 لرم. یا زه وایم ما سره 2 موبایل دي نو زه وایم I have 2 mobiles ما سره 2 موبایل دي. اوس زه وایم زه $10 لرم یا ما سره $10 دي زه وایم I have $10 ما سره $10 دي یا زه $10 لرم. How much salary do you get how much salary څونه تنخواه do you get ته اخلي. how much salary do you get ته څونه تنخواه اخلي. how much salary do you get ته څونه تنخواه اخلي. how much راځي د هغې څیزونو دپاره کوم چې نه شمیرل کېږي لکه تنخواه یا لکه اوبه how much water do you have تا سره څونه اوبه دي. او کوم څیزونه چې شمیرل کېږي هغې دپاره موږ many استعمالو. how many pens do you have تا سره څو پینونه دي. یا how many boys do you have تا سره څو هلکان دي. how much salary do you get ته څونه تنخواه اخلې. I get $1,000 زه $1000 اخلم. یا I get 10,000 rupees زه 10,000 روپۍ اخلم. او که وایم چې زه لږه تنخواه اخلم I get low salary زه لږه تنخواه اخلم. نن دپاره همدومره بس دی. انشاءالله په آینده ویډیو کې به موږ نورې جملې ستاسو مخې ته راوړو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. السلام علیکم، ښه راغلاست. د انګلیش زده کړې دپاره زموږ سره شئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او راځئ شروع کړئ. believe me یقین وکړه. believe me یقین وکړه. call me back ما ته واپس کال وکړه. as soon as possible څومره زر چې کېدلی شي.
Do me a favor. Do me a favor. یو احسان را سره وکړه. Give me a hand. Give me a hand. مدد را سره وکړه. Give me a hand. مدد را سره وکړه. I do not understand. زه نه پوهیږم. I do not understand. زه نه پوهیږم. I do not mean it. I do not mean it. زما مطلب دا نه دی. I do not mean it. زما مطلب دا نه دی. I decline it. I decline it. زه دا رد کوم. Be careful. Be careful. خیال کوه. احتیاط کوه. Be quiet. Be quiet. خاموش شه. خاموش اوسه. Cheer up. Cheer up. مزې کوه. Come on. Come on. راځه. Don't be ridiculous. Don't be ridiculous. مسخرې مه کوه. ټوقې مه کوه. Don't be so childish. Don't be so childish. ځان نه ماشوم مه جوړوه. Don't move. Don't move. ونه خوځېږي. Don't worry. غم مه کوه یا پریشانه کېږه مه. Enjoy yourself. Enjoy yourself. خپلې مزې کوه. Have a good trip. Have a good trip. سفر دې په خیر. Have a good day. Have a good day. ورځ دې په خیر. I admire you. I admire you. زه ستا تعریف کوم. I apologize. I apologize. بخښنه غواړم. I can't wait. I can't wait. انتظار نشم کولی. I don't have time. I don't have time. وخت نه لرم. I got it. I got it. په دې پوه شوم. I hate you. تا نه نفرت لرم. I love you. تا سره مینه لرم. I hope so. I hope so. همدا هیله لرم یا همدا امید لرم. د نورو ویډیو کتلو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. السلام علیکم. ښه راغلاست. که انګلش ویل ستاسو ارمان وي او له ابتدا څخه انګلش شروع کول غواړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او له موږ سره یوځای شئ. راځئ شروع کوو له سلام څخه. هیلو. هاو آر یو. سلام. څنګه یې؟ هیلو. هاو آر یو. سلام. څنګه یې؟ هیلو. آی ایم فاین. هیلو. وعلیکم. I am fine. ښه یم. Where are you from? Where are you from? ته د کوم ځای؟ I am from Peshawar. زه د پېښور یم. I am from Peshawar. زه د پېښور یم. What do you do? څه کار کوي؟ What do you do? څه کار کوي؟ I am a student. زه طالب علم یم. فرض کا که موږ څه بل څه کار کوو نو بیا به هغه نوم اخلو. مثال په طور زه مصري یم. I am a mechanic. زه مصري یم. یا زه ټیلر یم. I am a tailor. یا زه استاد یم. I am a teacher. زه استاد یم. یا I am a driver. زه ډرایور یم. اوس I am a student. زه طالب علم یم. In which class do you read? څوم صنف کې سبق وایي؟ In which class do you read? څوم صنف کې سبق وایي؟ I read in class 10th. زه په 10م صنف کې سبق وایم. I read in class 10th.
زه په لسم صنف کې سبق وایم. Do you read in a government or private school? Do you read آیا ته سبق وای in a government په حکومتي سکول کې or private school یا په شخصي سکول کې. Do you read in a government school or private school? آیا ته په حکومتي سکول کې سبق وای او که په شخصي سکول کې. I read in a private school. I read in a private school. زه په شخصي سکول کې سبق وایم. What do you read? What do you read? ته څه وای؟ یعنی ته څه سبق وای؟ I read science. زه ساینس وایم. I read science. زه ساینس وایم. What is your future plan? What is your future plan? ستا د مستقبل پلان څه دی؟ یعنی ته په آینده کې څه جوړېدل غواړې یا ستا په آینده کې څه خیال دی؟ I want to become a doctor. زه غواړم چې ډاکټر جوړ شم. I want to become زه غواړم چې جوړ شم a doctor. یعنی زه غواړم چې ډاکټر جوړ شم. How many brothers do you have? How many brothers څو ورونه do you have لري؟ ته څو ورونه لري؟ I have 3 brothers. I have 3 brothers. زه 3 ورونه لرم. 3 brothers 3 ورونه لرم. What are their names? What are سدي their names د هغوی نومونه؟ یعنی د هغوی څه نومونه دي؟ Their names are Ali, Asad and Umar. Their names د هغوی نومونه are Ali, Asad and Umar. Ali, Asad او عمر دي. د هغوی نومونه Ali, Asad او عمر دي. What does your father do? What does your father do? ستا پلار څه کار کوي؟ What does your father do? ستا پلار څه کار کوي؟ He is a teacher. هغه استاد دی یا هغه معلم دی. He is a teacher. هغه استاد یا معلم دی. What do you do in your part time? What do you do? څه کوي in your part time په فارغ وخت کې؟ په فارغ وخت کې څه کوي؟ I play cricket. کرکټ لګوم. I play cricket. کرکټ لګوم. Are you a bowler or batsman? Are you a bowler? آیا ته بالر یې or a batsman او که batsman یې؟ Are you a bowler or a batsman? آیا ته bowler یې او که batsman؟ I'm a fast bowler. زه تیز بالر یم. I'm a fast bowler. زه تیز بالر یم. Where do you play cricket? Where do you play cricket? Where چرته do you play تاسو لګوئ cricket. تاسو چیرته کرکټ لګوئ؟ We play cricket in a cricket ground. We play cricket. مونږ کرکټ لګو in a cricket ground. د کرکټ میدان کې. We play cricket in a cricket ground. مونږ د کرکټ میدان کې کرکټ لګو. What is your favorite team? What is your favorite team? ستا خوښه ډله کومه یوه ده؟ My favorite team is پېښور زلمي. My favorite team زما خوښه ډله is پېښور زلمي. پېښور زلمي ده. زما خوښه ډله پېښور زلمي ده. Who is your favorite player? Who is your favorite player? ستا favorite player یعنی خوښ لوبغاړی کوم یو دی؟ What is your favorite player? ستا خوښ لوبغاړی کوم یو دی؟ My favorite player is راشد خان. My favorite player is راشد خان. زما خوښ لوبغاړی راشد خان دی. What is your favorite dish? What is your favorite dish?
ستا فیورټ ډش یعنی ستا د خوښې خوراک کوم یو دی؟ My favorite dish is rice. My favorite dish is rice. زما د خوښې خوراک وریجې دي. Okay, thanks. Nice to meet you. Okay, صحیح شو. سمه ده. Thanks. مننه. Nice to meet you. Nice. ښه شوه to meet you چې تا سره میلاو شم. تا سره مې ولیدل. یعنی سمه ده. مننه ستاسو په لیدلو خوشحال شوم. Nice to meet you too. Nice to meet you too. زه هم ستاسو په لیدلو خوشحال شوم. یو څوک چې چا سره میلاو شي اخر کې دا جملې ویل ډیر مناسب او ډیرې ښې دي چې یو سړی ووایي thanks, nice to meet you. ښه شوه چې تا سره میلاو شم. یعنی ستاسو په لیدلو خوشحال شوم. دویم کس په ورته هم وایي nice to meet you too. to معنا زه هم ستاسو په لیدلو خوشحال شوم. اوس راځئ چې د خپل ورځني معمول په اړه وغږیږو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو په ننني درس کې مونږه د خپل ورځني معمول یعنی ډیلی روټین په اړه باندې غږیږو. یعنی څنګه مونږ کولی شو چې د خپل ورځني معمول په اړه باندې چاته تفصیل ورکړو. مثال په طور لکه زه 6 بجې پاڅېږم، بیا د هغې نه وروستو مونځ اودس وکړم، تلاوت وکړم او هغې نه وروستو بیا چای وڅښم او د هغې نه وروستو بیا زما چې کوم د ورځنی معمول وي نو د هغې په اړه به زه خلکو ته څنګه خپل تفصیل په انګلیسي ژبه باندې وایم. راځئ وګورئ په دې کلاس کې. I get up at 6 o'clock. I get up زه پاڅېږم at 6 o'clock 6 بجې. زه 6 بجې پاڅېږم. First of all, I take ablution. First of all, د ټولو نه اول. First of all, د ټولو نه اول. I take ablution. زه اودس وکړم. Ablution اودس. یعنی اول زه اودس وکړم. And then go to mosque. And then او بیا go زم to mosque جماعت ته. او بیا جماعت ته زم. After the prayer, I recite the Holy Quran. After the prayer, للمانځه وروسته. prayer لمونځ. After وروسته. للمانځه وروسته I recite the Holy Quran. I recite زه تلاوت کوم the Holy Quran د قرآن مجید. یعنی للمانځه وروسته د قرآن تلاوت کوم. Then I come back and take my breakfast. Then I come back. Then بیا I come back زه واپس راځم and take او کوم my breakfast خپل breakfast. breakfast یعنی ناشته یا چای. یعنی خپل ناشته کوم یا خپل چای څکم. Then I come back and take my breakfast. بیا راځم او خپله ناشته کوم یا چای څکم. After the breakfast, I go to school or college. After the breakfast, له breakfast یعنی له چای وروسته I go to زم school ته. college یا college ته. یعنی له چای وروسته زه سکول یا لیسې ته ځم. I come back at 12 o'clock and take my lunch. I come back زه واپس راځم at 12 o'clock په 12 بجې and take my lunch او خپل lunch معنا د غرمې ډوډۍ او د خپل د غرمې ډوډۍ خورم. I come back at 12 o'clock and take my lunch. په 12 بجې واپس راځم او د غرمې ډوډۍ خورم. After the noon prayer, I take rest for 2 hours. After the noon prayer, د ماسپښین له لمانځه وروسته I take rest زه آرام کوم for 2 hours د 2 ساعتو لپاره. یعنی د ماسپښین له لمونځ وروسته 2 ساعته
آرام کوم. At 5 o'clock, I play cricket with my friends. At 5 o'clock, په 5 بجې I play cricket. زه کرکټ لګوم. With my friends. له خپلو دوستانو سره. یعنی at 5 o'clock I play cricket with my friends. په 5 بجې له خپلو دوستانو سره کرکټ لګوم. At 8 o'clock I take my dinner. At 8 o'clock په 8 بجې I take my dinner یا I eat my dinner. زه ډینر یعنی د ماسخوتن ډوډۍ وخورم. At 8 o'clock I take my dinner. په 8 بجې زه د ماسخوتن ډوډۍ وخورم. After the dinner I study for 2 hours. After the dinner له ډینر یعنی د ماسخوتن له ډوډۍ وروسته I study زه مطالعه کوم for 2 hours 2 ساعته. یعنی after the dinner I study for 2 hours له ډوډۍ وروسته 2 ساعته مطالعه کوم. I go to bed at 11 o'clock. I go to bed زه بیډ ته ځم کټ ته ځم یعنی زه اوده کېږم. At 11 o'clock په 11 بجې یعنی زه په 11 بجې اوده کېږم. دوستانو که ستاسو دغه ویډیو خوښه شوې وي مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او نور ملګري ورته هم را دعوت کړئ چې له دې څخه مستفید شي. والسلام علیکم ورحمة الله